أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. دی آیت مبارکه کې دا مشرکین مکه خاص طور باندې د قریشو دیو غلط رسم رد کولې کی قریش مکه چون کې آغا د حرم شریف محافظین او داغي مجاورو او نو هغوی با د حج په موقع باندې د خپل یو امتیازي شان ظاهرول لپاره یو خبره کوله چې مونږه قریش د پاره دا حکم دی چې مونږ به عرفات ته نه ځو ځکه عرفات دا د حرم د حدودو نه بهر دی نو مونږ به وقوف عرفه دا په مزدلفه کې کو نور خلق با عرفات ته لاړل او دوی په مزدلفه کې وو نو دی آیت کې دا غلط رسم رد کړي چې تاسو خپل امتیازي شان ځان له یو جدا حیثیت دا د الله تعالی په دین کې او د حرم شریف په دی جماعت کې ما جوړوي نو فرمایي چې فاذا نهر کلا ثم افیذو نو بیا تاسو راکوش شئ من حیث د هغه ځاینا افاض الناس چې خلق تی راکوزیږي عام خلق چې کم د عرفات نه راکوزیږي نو تاسو هم د هغوی سره راکوزیږئ واستغفر الله او بخنه وغواړئ توبه وغواړئ د الله تعالی نه په خپل دغه غلط رسم باندې کم چې تاسو کولو چې عرفات ته به تاسو حاضری نه کوله ان الله غفور رحیم یقینا الله تعالی بخون کې مهربان دی فاذا قضیتم مناسککم فاذکروا الله دی آیت مبارکه کې د مینا د وقوف ذکر کوي چې کله د حج مناسک احکامات سر ته ورسي نو په آخر کې بیا 3 ورځې یا 2 ورځې دا په مینا کې تیرولې کیږي او رمی جمارات چې دی دا کولې کیږي نو دای ذکر کوي نو فرمای فاذا قضیتم نو هر کله چې تاسو پوره کړئ مناسککم احکامات د حج خپل او دغه د حج بنیادی حکم چې هغه وقوف عرفه و هغه وشوله نو فرمایي چې تاسو دا احکامات سره ته ورسوئ فاذکروا الله نو یادوي الله تعالی کذکرکم آباءکم پشانتی د یادولو د پلارانو خپلو فرمای چې کله با خلق مینا ته لاړل او پای کې به وخت تیرولو نو مشرکین مکه با په دغه موقع باندې خپل د پلار نیکونو د بهادرۍ قصې کولې په اشعارو کې په قصیدو کې به د خپل پلار نیکا بهادرۍ بیانولې
زمونږ پلار نیکه داسې کړي وو او هغسې کړي وو، دا تذکرې به یې کولې. نو دا هغوی یو غلط رسم جوړ کړی و. د دې غلط رسم بیا اثر دغه و چې هر سړي به دا خیال کوو چې یاره زه هم څه داسې کار وکړم چې بیا د مینا په موقع باندې خو څه تذکره سړی کولی شي. نو که هغه به بیا د جنگ دپاره به یې بانې لټولې او معمولي خبره باندې به یې هغه په کلونو باندې پتنې او دشمنۍ کولې. د دغې دپاره چې سبا له مونږ هم په مینا کې چې کله خلک د خپل پلار نکاح کارنامې بیانوي چې مونږ پکې هم وایو مونږ هم په یو کنځلو باندې 20 مړي کړي دي، مونږ هم په یو تیزه خبره باندې 10 کاله پتنې کړي دي. داسې اشعار او خبرې به دوی په مینا کې کولې. نو الله تعالی فرمای چې کله تاسو د حج مناسک سر ته ورسوئ او په مینا کې بیا 2 ورځې یا 3 ورځې ایسارې، نو په دغه دوران کې تاسو د الله تعالی داسې ذکر کوئ لکه څنګه چې تاسو خپل پلار نیکه یادول، او اشد ذکره، بلکې د هغې نه زیات یادوئ. نو یو قول په دې کې دا دی او د حضرت ابن عباس رضی الله تعالی عنہ په دې کې یو تفسیر داسې کړی دی لکه څنګه چې تاسو خپل پلار او مور ته د ماشوموالي په زمانه کې کم په مینه باندې آواز کوئ، د هر مصیبت په وخت کې یا مورو او بابا جانا، څنګه چې تاسو مور پلار ته کم د مینې آوازونه به کول په وخت د مصیبت او د حاجت کې، دغه شانتي د مینې ډک آواز تاسو هغه الله تعالی ته کوئ او الله تعالی یادوئ. فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا دی حصہ د دې آیت مبارکه کې د مشرکینو یو غلط دعا داغه تذکره کوي او کم مسلمانان هم داسې کوي نو پاو باندې هم دا رد کولی کی چې ځینې خلک هغه دی چې کله حج له لاړ شي نو د حج په موقع باندې صرف دنیا غواړي، بس مال دنیا راکه او ما دنیا چې ده نو هغه سر ته ورسوه، صرف د دنیا دعا غواړي. نو هغو باندې رد کولی کېږي چې کله یو سړی صرف دنیا غواړي نو دی چې دی دا بدبختی وکړله. نو فرمای ومن الناس او ځینې د خلکو نه من هغه دي یقولو چې دوی وای ربنا ای رب زمونږه آتنا راکه مونږ ته فی الدنیا په دنیا کې مونږ له صرف دنیا راکه. نو چې دوی صرف دنیا غواړي وما له فی الاخرة من خلاق، نو نه به د دوی دپاره په آخرت کې صحیح سا، آخرت یې ونه غوښتو صرف دنیا یې غوښتله. ومنهم او ځینې د دوی نه د نیکانو خلکو تذکره کوي د مؤمنانو. ومنهم او ځینې د دوی نه من هغه دي یقولو چې دوی وای ربنا ای رب زمونږه آتنا راکه مونږ ته فی الدنیا په دنیا کې حسنتن خوشحالی، خیر، رزق، راحت، سکون. حسنه دې یو لفظ دی چې دا د دنیا هر نعمت ته حاصل دی او دغه شانتي د نیک اعمالو توفیق، یعنی د دنیا ټولو نعمتونو ته هم دا لفظ شامل دی
او دغه شانتی صحیح عقیده د نیک عمل توفیق دې تم شامل دی. وفي الاخرته حسنه او مونږ له په آخرت کې هم خوشحالي راکا او په آخرت کې مونږ له خیر راکا. نو دا د آخرت ټول نعمتونو ته شامل دی. نو فرمایي چې په دې کې د دنیا او د آخرت دواړو ښېګړې وغوښتلې. وقنا عذاب النار او مونږه د ور د عذاب نه د جهنم نه مونږ ته پناه راکړي، مونږ وساتي. او دا دعا چې دا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم دعا وا. احادیث مبارکو کې راځي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم په کثرت سره دا دعا وغوښته. نو دنیا او آخرت دواړه غوښتل. دا ګویا چې د دین اسلام هغه طریقه ده. او حضرت علی کرم الله وجهه رضی الله تعالی عنہ د دې یو بل شان تفسیر هم نقل لې. او وی فرمایي چې د دینه مراد داسې دی ربنا آتنا فی الدنیا، پروردگار راکه مونږ ته په دنیا کې حسنتن نیکا بیبی خبیبی، وفی الاخرت حسنه او په آخرت کې رااله هم چې دی نو هغه هورې راکه. وقنا عذاب النار او مونږه د بدی بیبی نه وساتې. دا تفسیر چې دی نو هغه د علی رضی الله تعالی عنہ نه دې باره کې نقل دی. ثم افیضوا، نو بیا راکوز شئ، من حیث د هغه ځای نه افاض الناس چې راکوزیږي د خلق، واستغفر الله او بخنه غواړئ د الله نه. ان الله یقینا الله تعالی چې دی غفور رحیم بخونکی مهربان دی. فاذا قضیتم نو هر کله چې تاسو پوره کئ مناسککم احکامات د حج خپل، فذکروا الله نو یادوی الله تعالی کذکرکم پشان د یادول استاسو آباءکم د پلارانو خپلو، او اشد ذکر یا زیاد په یادولو سره. فمن الناس نو ځینې د خلکو نه من هغه څوک دی یقولو چې وی دوی ربنا ای رب زمونږه آتنا راکه مونږ ته فی الدنیا په دنیا کې، وما لو نو نبی د دوی دپاره فی الاخرت په آخرت کې من خلاق صحیحه صبرخه. ومنهم او ځینې د دوی نه من هغه څوک دی یقولو چې وی دوی ربنا ای رب زمونږه آتنا راکه مونږ ته فی الدنیا په دنیا کې حسنتن خیر نیکی، وفی الاخرت او په آخرت کې حسنه خیر او نیکی بدله د نیکی. وقنا عذاب النار او وساته مونږ د عذاب د اور نه. الحمد لله رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی خیر خلقه محمد وآله واصحابه اجمعین. پروردگار زموږ دا ناسته په خپل دربار کې قبول کړي. پروردگار موږ ته د قرآن پاک سمجھ بوجھ را نصیب کړي. د مرګ نه مخکې موږ ته په دې باندې عمل کولو توفیق راکړي. وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد وآله واصحابه اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.